په هرات ولایت کې نن د کډوالو او کورني بېځایه سویو میرمنو د لاسي صنایعو کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. چارواکي وایي چې د دغه نندارتون د پرانیستنې څخه موخه د کډوالۍ او بېځایه سویو سره مرسته او هغوی ته د کار زمینه برابرول دي. بلخوا بیا د دغه نندارتون صنعتګر وایي چې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره د دغه نندارتون پرانیستل بسنه نه کوي او باید یو دایمي مارکیټ ورته جوړ سي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور. دغه نندارتون چې د 3 ورځو لپاره به د نندارچیانو پر مخ پرانیسته وي، پکې د کډوالو او بېځایه شویو ښځو لاسي صنایع، شات، انځورونه او نور تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او بېځایه شویو چار رئیس وایي دغه نندارتون د هغه ښځو لپاره پرانیستل شوی چې مخکې له دې د لاسي صنایعو د جوړولو لازمې روزنې لیدلې وي. د زیاتوي چې دغه نندارتون څخه یې موخه د لاسي صنایعو پرمختگ او ښځو ته د کار د زمینی برابرول دي. نمایشگاه امروز برای حمایت از تولیدات هموطنان عودت کننده و بیجا شده داخلی ما هست که ما همه ساله این نمایشگاه ها را داریم در مناسبت های مختلف. ریاست امور مهاجرین و وزارت امور مهاجرین در پهلوی از که برای رسیدگی به وضعیت بیجا شده های داخلی و عودت کننده در حالت اضطرار هم داره. در پهلوی از او برنامه انکشافی برای آموزش های فن و حرفه برای از اینا داره که امروز شما عملا محصولات که اینا آموزش دیدن امروز عملا در بازار و فروش میرسه در این نمایشگاه میبینین. بلې خوا بیا د کډوالو چارو وزارت د بیرته راستنېدونکو کډوالو د ریاست رئیس وایي چې سږ کال په هیواد کې شاوخوا 500,000 کسان بېځایه شوي او 500,000 کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي چې تر ټولو جدي ستونزې بیکاري او د کار نشتون دی. در کل ما در سال 1398 تا اکنون که ما با شما صحبت میکنیم ما 500,000 عودت کننده داشتیم. در حدود 500,000 بیجا شده ما در افغانستان داریم. اینها یکی از نیازمندی های اساسی یا یکی از چالش های اساسی اینها نبود کار هست. وزارت امور مهاجرین طرح اشتغال زایی را تصویب کرده و ما با توجه به این طرح نشست‌های مختلف با ارگان‌های دولتی و سکتور خصوصی داشتیم تا بتوانیم زمینه کار برای عودت کننده ها و بیجا شده ها فراهم بسازیم. همداراز د دغه نندارتون صنعتګر وایي چې دغه نندارتون د تولیداتو د خرڅلاو سره مرسته کوي، خو وایي چې باید ورته د لاسي صنایعو یو دایمي مارکت او نندارتون جوړ شي. هدف ما از اشتراک در نمایشگاه‌ها این هست که محصولات صنایع دستی بانوان که به صورت عموم کمتر مورد استقبال شهروندان ما به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان قرار می‌گیرند و نمایش بگذاریم و نشون بدیم که همچین کارهای با این ظرافت وجود داره و به نحوی برای کالاها مارکت پیدا کنیم. همین نمایشگاه این فایده داره که هر جا که مالی هسته خواهش مردم برمیایه، باز ما به ما زنگ میزنن، از ما کارت میگیرن، باز ما مال جور میکنیم، چی تبلو باشه، چی بسم الله الرحمن الرحیم باشه، خورجین باشه. هیواد کې هر کال ډېری هیوادوال د بېلابېلو ستونزو له کبله بېځایه کېږي چې فقر او بیکاري یې له جدي ستونزو څخه بلل کېږي.